درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم او دا د مورولي پلارولي د لړۍ 24مه برخه ده. د ماشوم د فزیکي او رواني روغتیا په خوندیتابه کې د مور پلار او د کورنۍ د نورو نږدې غړو غیږ او ناز بې دریغه ډېر اغیز لري. هغه ماشومان چې د خپلې نږدې کورنۍ د غړو لخوا په دایمي توګه نازول کیږي او په غیږ کې اخیستل کیږي ښه وده کوي، ژر وزن اخلي او په لویوالي کې خوشحاله، خوځن، له انرژي ډک، کم توقع او له خپل ژوند راځي. دوی همیشه د آزادۍ او استقلال حس لري، په چا پورې تړلي نه وي او نه هم د چا د غیږې او ناز محتاج وي. د مینې درویزګر ترې نه جوړیږي او په ټولنه کې د یوه سالم انسان غوندې ژوند کوي. د بدمرغۍ او بدبختۍ اوج دی چې لا هم زموږ په ټولنه کې داسې ډېر شته چې میندو ته وایي ماشوم په غیږ کې ډېر مه اخلئ، چې بیا به غلی کیږي او تل غواړي په غیږ کې واخیستل شي. په داسې حال کې چې په غیږ کې د ماشوم اخیستل او نازول هومره ضروري دي لکه شیدو او خړو ته چې اړتیا لري. که ماشوم په غیږ کې وانه خیستل شي او په دوامداره توګه ونه نازول شي مري، او که فرضاً په فیزیکي توګه ونه مري، په رواني توګه هرومرو او له استثنا پرته مري. د ماشوم د ښکلولو او مچو کولو پر مهال باید شونډې او خوله یې ښکل نشي، ځکه له یوې خوا د خولې له لارې ماشوم ته د میکروبونو او جراثیمو د لیږد خطر وي، له بلې خوا خوله او شونډې د ژوندانه په لومړي کال کې د انسان د ټولو حتی جنسي احساساتو مرکز ګڼل کیږي. نو د بېدریغه ډېر حساس والي له کبله ښه به وي چې ښکل او تحریک نشي او پرېښول شي چې د وخت په تېرېدو دغه بېلابېل احساسات په تېره بیا جنسي هغه خپلو اصلي ځایونو ته ولېږدېږي او په خوله کې پاتې نشي. نور بدن یې چې هر څومره ښکل، لمس او ونازول شي هماغومره ګټه کوي. د ماشوم عمر چې له 2 میاشتو واوړي، په خپلو کوچنیو منګولو ستاسو ګوته یا لاس ټینګ نیولی او لاس خلاص او موټی کولی شي. دوی له دې کار څخه خوند اخلي او د لاسونو د ګوتو په ښورولو، پرانیستلو، موټی کولو سره یو ډول لوبه کوي چې هم خوند ترې اخلي او هم یې د ماغزو پر وده مثبت اغیز کوي. ماشومان د ژوند له لومړۍ شیبې د درد او حرارت حس لري، نو ځکه باید له هر ډول فزیکي صدمو څخه خوندي وساتل شي. د ژوند په پیل کې باید د تودوخې درجه د مور په نس کې د حرارت له درجې سره برابره وي، خو وروسته کابو د تیرودنې د دورې تر پای پورې څومره چې امکان لري باید د تودوخې درجه نه سړه او نه توده وي، چې ماشوم پکې آرامه او آسوده وي. د تیرودنې له پړاو وروسته په تدریجي ډول سوکه تر هغو پورې چې ماشوم بد حس نه وي کړی باید د تودوخې د بېلابېلو درجو په وړاندې یې وړتیا وازمایل شي او فرصت ورکړل شي چې د تودوخې او سړوخې په مقابل کې مقاومت او زغم داسې یوه کچ ته ورسیږي چې بیا په لویوالي کې وکولی شي په هر ډول اقلیمي شرایطو کې له ستونزې پرته آرامه او سوکاله ژوند وکړي. تاسو به د سړو هیوادونو ځینې وګړي لیدلی وي چې په ګرمو هیوادونو کې یې له ډېرې ګرمۍ ساه ډوبېږي او حتی ژوند نشي کولی، او برعکس د سړو هیوادونو ځینې خلک بیا په ګرمو سیمو کې ورته ستونزه لري. دلیل یې دا دی چې په ماشومتوب کې یا په ډېرو سړو او یا ډېره ګرمۍ کې روږدي شوي دي، او هغوی چې بیا په معتدله هوا کې یعنی د 18 او 29 سانتیګرید ترمنځ تودوخه کې ستر شوي دي، کله چې تودوخه له 10 درجو ټیټیږي او یا له 22 پورته کیږي ځورېږي، سایه بنده کیږي او د بېسیکه کېدو احساس پیدا کوي. نو که غواړئ چې اولادونه مو په لویوالي کې د هند، پاکستان او ځینې عربي هیوادونو لیونی ګرمي او یا د افغانستان، کاناډا، ناروې، روسیې او نورو سړو هیوادونو د ساړه ژمي تاب ولري، باید د ژوند په لومړنیو څو کالونو کې په تدریجي توګه د مثبت 40 سانتیګرید تودوخې او -6 سانتیګرید سړوخې د زغملو توان پیدا کړي. د دې هدف لپاره
باید د سړوخې په موسم کې خونه یو څه سړه او د تودوخې په موسم کې یو څه ګرمه وساتل شي. د دې معنا دا نه ده چې ماشوم د په -6 درجه یخنۍ کې لوڅ لاپړ څملول شي او یا د په -40 درجه تودوخه کې د باندې لمر ته واچول شي. همدا چې په اوړي کې خونه یو څه توده او په ژمي کې یو څه سړه وي کفایت کوي. یو ځل بیا تکراروم چې د ماشوم له آرامښت او هوساینې څخه هیڅ شی مهم نه دی. کله چې په اوړي یا ژمي کې د ماشوم خونه یو څه توده یا سړه ساتئ، باید پام وي چې ماشوم پکې آرامه او آسوده دی او که نه. تر بیا.